بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو پرون په مکه المکرمه کې یو تاریخي دفاعي معاهده وشو او دا معاهده یقیني طور پر یو دومره تاریخي معاهده ده چې دې معاهده گویا د اسلامیک نیټو یو بنیاد کې خودل شو. دا معاهده په دې معاهده کې کم درې ممالک شامل دي چې کوم د دې بنیاد خیره یقیني طور پر اسلامی دنیا کې چې کوم درې غټ ملکونه دي، طاقتور ملکونه دي. پاکستان اټمی حواله سره دغه شانتي سعودي عرب معاشي طاقت ته او دغه شانتي ترکی دا یو د جدید ټیکنالوژي یو لوی طاقت ته. د درې ملکونو یو دفاعي معاهده کړل او په مکه المکرمه کې کړل او دغه معاهده کې ظاهره خبره ده دو دروازه کولا پر خدا چې څوک هم په دې دغه کې اتحاد کې شامل دي واړي څومره اسلامي ملکونه دي دغه لپاره دروازه کولاو ده هر یو ملک راتلی شي او په دې چې معاهده ده په دې کې هغه حصہ غستې شي او د دې اتحاد حصہ جوړېدل شي. گویا دا د څنګه چې د امریکای یو نیټو اتحاد دا دغه شانتي اسلامیک چې کوم نیټو د هغه گویا بنیاد اوس دغه درې ممالکو یخه دي په مکه المکرمه کې دا معاهده شوی د دې بنیاد یخه دي او په دې حواله سره ظاهره خبره ده د ملکونو سره مصر هم راتلو والا دي او دا غینه علاوه چې کوم قطر د دغه شانتي کویت ته دا هم راتلو ولدي او د دین علاوه ټول چې څومره اسلامي ممالک دي هغه ته دا درخواست شوی دی چې تاسو دته راتلی شئ. یقیني طور پر زمونږ د خواهش ته چې څومره اسلامي ملکونه دي دا ټول یو شي په دې کې د مسلمانانو خیر دی ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي المسلم کجسد الواحد تمام مسلمانان چې کوم دي هغه د یو جسم په مانند دي. بدقسمتي دغه دا چې نن موږ ګورو اسلامي تقریبا 57 اسلامي ممالک دي په دې کې اتحاد اتفاق نشته، بالکل تتر بتر دي او د اتحاد اتفاق سره نوم نشان نشته. نو په دې وجه باندې چې کوم غیر دي هغه په اسانه طریقې سره دغه ممالک چې کوم دي په مسلمانانو باندې چې کوم دي تسلط قائم کی او د مسلمانانو قد عام کې لګیا دي. نو دا واحد یو لار ده چې د دې په ذریعہ باندې مسلمان چې څومره اسلامي ملکونه دي هغه متفق شي او دغه اتحاد حصہ جوړ شي. په دې کې زموږ خواهش دي چې افغانستان پکې هم راشي او د دین علاوه ایران په دغه حواله سره کوم کردار دی هغه بالکل واضح کو زمونږ په ذهن کې بلکې یقیني طور پر ایران په حواله سره زموږ چې کوم ذهن دی هغه بالکل صفا دي چې دا د اسلامي دنیا حصہ نه ده، بلکې اکثر خلک دا څنګه چې دا د اسلامي دنیا یو حصہ ده، یو اسلامي ملک دی. لیکن حقیقت کې هغه خپل چې کوم حقیقت دی هغه واضح کو چې پرون د هغه چې کوم یو غټ مشر دی د هغه چې کوم انټيليجنس ته د هغه یو رکن پارلیمنت ته ابراهیم رضایی نوم دی هغه پرون چې کوم د گویا یو بیان جاری کړل په هغه بیان کې په دې حواله سره چې کوم خپل موقف ته هغه واضح کړل چې دا چې کوم کاغذي معاهده ده، صرف کاغذي معاهده ده. سعودي عرب چې کوم دی دا کاغذي معاهده به زمونږ چې کوم دی دغه تحفظ نشي کولای. د سعودي عرب بالخصوص د حرمین شریفین په حواله سره د ایران چې کوم عزایم دي هغه بالکل هغه واضح کړل چې دا زمونږ عزایم دي چې په بیت الله یا حرمین شریفین باندې قبضه کول، په سعودي عرب باندې قبضه کول دا د هغه عزایم دي چې پرون بالکل په کلی الفاظو کې چې کوم دي هغه د دې باقاعده اظهار کړل چې دا چې کوم کاغذي معاهده د دې معاهده دي کاغذي معاهده ویلي او بل طرف ته سعودي عرب خبردار کړل چې دا معاهده به چې کوم دي تاسو ته تحفظ نه درکې زمنګ نه، یعنی زمنګ چې کوم د سعودي عرب په حواله سره چې کوم عزایم دي دا بالکل واضح دي چې سعودي عرب موږ په صورت کې هم نه پریدو. بهرحال په دې حواله سره د ایران چې کوم کردار هغه بالکل واضح شو چې ایران ظاهر خبره ده هغه په خپل عملی طور پر ځان چې کوم دی د اسلامي چې کوم ملکونه دي د هغه حصہ نه غني او د دین علاوه په دغه پورا خطه کې یعنی خلیجي ممالک کې کچري ګوري ور لګول او دغه ور څوک مړول تر پری دي دغه ایران دی دغه پاسداران انقلاب دي چې هغه نه غواړي چې اسلامي دنیا نه چې کوم دی دا ختم شي، بلکې هغه دا غواړي چې په دغه اسلامي ممالک چې کوم دا اور دی دا بلیږي او د جنگ چې کوم دی دا مسلسل جاری وي تاکي څومره اسلامي ممالک دي سعودي عرب شو دغه شانتي قطر شو کویت شو او دغه شانتي نور چې کوم عرب ممالک دي دا کمزوري شي تاکي پر روان وخت چې کوم دی چاهي اسرائیل وي چاهي ایران وي هغه په اساني سره په دغه ممالک باندې چې کوم دی خپل تسلط یا قبضه چې کوم دی هغه جماو کی. بهرحال په دې حواله سره چې کوم ایران دی هغه هم حقیقت دنیا مخ دراغه چې ایران در حقیقت یو اسلامي ملک نه دی بلکې دا یو داسې طاغوتي ملک دی چې هغه در حقیقت د اسلامي دنیا خلاف د اسلامي ممالکو خلاف یو مضموم عزایم لري، بالخصوص په حرمین شریفین باندې د قبضي په حواله سره چې کوم هغه خوب یې
نو یقیني طور پر باغې حواله سره هغه خپل چې عزایم دی هغه ظاهر کړلی. بهرحال دا معاهده شوې ده زمونږ دا یقیني طور پر امید دی چې ان شاء الله تعالی دا معاهده به د ټول امت مسلمه لپاره د خیر یو سبب ګرځي، بالخصوص د حرمین شریفین د تحفظ لپاره دا معاهده ډیره اهم ده، ځکه چې د حرمین شریفین په حواله سره چې د ایران عزایم دي دغه شانتي د اسرائیل عزایم دي هغه بالکل واضح دي. نو په دغه حواله سره ظاهر خبره ده چې ترکی به دغه شامل شو، پاکستان دی او سعودي عرب دی. نو ان شاء الله تعالی د حرمین شریفین لپاره خو هر مسلمان دا غواړي چې زمونږ مال جان بچي اولاد هر څه چې دی قربان شي، د هر مسلمان خپل د ځان لپاره سعادت غني. بهرحال کچري ایران بیا د خوبینی یا اسرائیل وغیرہ د خوبینی چې موږ حرمین شریفین یا سعودي عرب قبضه کوو، په هغه باندې خپل تسلط قائم کو. یادو ساتئ سعودي عرب د زمونږ ټول مسلمانانو لپاره یو ریډ لاین دی، او په دې باندې هر مسلمان خپل ځان قرباني، خپل سر به قرباني، خپل مال او اولاد، خپل چې کوم خاندان دی هغه به قرباني. د سعودي عرب چې کوم پاک سرزمین دی دا غي تحفظ هر مسلمان چې کوم دی خپل فریضه غني. بهرحال په دې حواله سره زمونږ د خواهش دی او یقیني طور پر روان وخت به د دې اتحاد حصہ چې څومره اسلامي ملکونه دي دا ټول به په دغه کې ان شاء الله شامل کیږي، او یو طرف ته ټول اسلامي ملکونه وي او بل طرف ته ان شاء الله تعالی کچري بیا کوم طاغوتي قوتونه دي هغه قوتونه چې کوم رالګي په مسلمانانو باندې حمله کی، نو هغه بیا زر به ریسوټ کی چې آیا زدا حمله وکما. دا مسلمانانو خو د یو جسم په مانند شوی دي، المسلم کجسد واحد، مسلمان د یو جسم په مانند دی. نبی رسول الله والسلام فرمای د جسم په یو حصہ کې تکلیف نه پوره جسم ته تکلیف. نو بهرحال چې کله مسلمان یو شي متحد شي متفق شي نو په دې کې ټول مسلمانانو بریا ده. او کچري مسلمان همیشه تر بتروي تقسیم در تقسیم یو یقیني طور پر په دې کې کوم څونه طاقتي قوتونه دي دا هغه فائدې وي او هغه بیا رالګي په مسلمانانو باندې ظلم کې خپل جګم تسلط ته هغه قائم کی. بهرحال د دې واحد حل دغه چې د بنیاد په مکه المکرمه کې پاک خاورا پاک خار کې پرون دا بنیاد یې خښوي د دفاعي معاهدي، او یقیني طور پر ان شاء الله تعالی پر روانه کې نور اسلامي ملکونه هم په دې کې شامل کیږي. نو دا یقیني طور پر یو خوش عین خبرو د امت مسلمه په حواله سره په دې حواله سره ستاسو سره د کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ، اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.